سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتو له امله تر اوسه 10 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا مشر عبدالحکیم تمنا وایي دغه کسان چې 3 ماشومان دي تیر ماښام له زیاتو ورښتونو وروسته په اوبو کې غرق شوي دي. د نوموړي په وینا ښایي د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړه وي، خو تر اوسه د ټول ولایت راپور نه دی ترلاسه شوی. شپږ کسان له طالبانو سره د همکارۍ په تور د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کسان تېره شپه د یادې ولسوالۍ له اوزبین سیمې د پولیسو په ځانګړو شپنیو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. د ولسي جرګې غړي به نن د یادې جرګې د ریاست په ټاکنو کې د یوې شکمنې رایې په اړه رایه اچونه وکړي او وروستۍ پرېکړه به اعلان کړي. د ولسي جرګې د مشرۍ څوکۍ پر سر د راولاړ شوې ستونزې د حل کمیسیون غړي وایي د یاد کمیسیون له 28 غړو 14 غړي د میر رحمان رحماني یوه شکمنه رایه سمه بولي او ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ګټونکی بوکته کوي، خو د یاد کمیسیون 11 نورو غړو له یادې رایې سره مخالفت کړی او د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رایې په اړه د بیا رایه اچونې غوښتنه کوي. ولسمشر غني د هیواد له صنعتکارانو سره په کتنه کې وویل د بهرنیو تولیداتو د مخنیوي په موخه چې په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 15 مرکزونه جوړیږي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه په دې برخه کې د سوداګرو او پانګوالو د همکارۍ غوښتونکی شو. ولسمشر د ګمرکونو پر کنټرول له ټینګار سربیره له سوداګرو وغوښتل چې دولت خپل شریک وګڼي او دا ګډ کار باید مخیز وي. لوی څارنوالۍ د سمنګان په روی دواب ولسوالۍ کې پر یوې قابلې د جنسي تیري په اړه د شوې ادعا د څېړنې په موخه یو پلاوی ګمارلی دی. د دغه بنسټ ویاند وایي دغه پلاوی تېره ورځ سمنګان ولایت ته تللی څو یاده پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. ویل کېږي تېره اونۍ 9 کسانو په روی دواب ولسوالۍ کې پر یادې قابلې د کورنیو د غړو په مخ کې تېری کړی او تر هغې وروسته د پیښې ټول عاملین نیول شوي هم دي. او ولسمشر غني تیر مازدیګر د برېټانیې د نوي سفیر الیسون ماري بلیک باورلیک د یو لړ تشریفاتي مراسم په ترڅ کې ومانه. ښاغلي غني د برېټانیې نوي سفیر ته په افغانستان کې د نوي ماموریت د مبارک ویلو ترڅنګ له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د برېټانیې د مرستو او همکاریو په ځانګړي ډول د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د دغه هیواد د ځواکونو د ونډې قدرداني وکړه او د دوی هڅې وستایلې. د برېټانیې نوي سفیر په افغانستان کې پر خپل ماموریت خوښي وښوده او زیاته کړه چې د افغانستان او برېټانیې ترمنځ د اړیکو او همکاریو د لا پیاوړتیا او پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.